زموږ د پښتو ژبې ټولګی 14 درس. سلام زده کوونکو، څنګه یاست؟ په خیر راغلی. مننه ښوونکی، موږ ښه یو. ته څنګه یې؟ مننه، زه هم ښه یم. نو اوس به خپل 14 درس ته راشو. علم علم پوهې ته وایي. ښوونځی د زده کړې ځای دی. د علم زده کړه پر هر مسلمان فرض ده. زه درس لولم چې پوهه ترلاسه کړم. پوهه د ښه ژوند لپاره ډېره ضروري ده. ښه زده کوونکو، زه یو ځل بیا تاسو ته لولم. علم پوهې ته وایي. ښوونځی د زده کړې ځای دی. د علم زده کړه پر هر مسلمان فرض ده. زه درس لولم چې پوهه ترلاسه کړم. پوهه د ښه ژوند لپاره ډېره ضروري ده. ښه زده کوونکو، څوک کولی شي چې نننی درس ووایي؟ زه ووایم ښوونکې. ووایه زبیر جانه. علم پوهې ته وایي. ښوونځی د زده کړې ځای دی. د علم زده کړه پر هر مسلمان فرض ده. زه درس لولم چې پوهه ترلاسه کړم. پوهه د ښه ژوند لپاره ډېره ضروري ده. آفرین زبیر جانه. کوم بل څوک هم شته چې نننی درس تشریح کړي؟ زه ووایم ښوونکې. ووایه محمد جانه. علم پوهې ته وایي. ښوونځی د زده کړې ځای دی. د علم زده کړه پر هر مسلمان فرض ده. زه درس لولم چې پوهه ترلاسه کړم. پوهه د ښه ژوند لپاره ډېره ضروري ده. ښه زده کوونکو، دا و زموږ 14 درس. سبا ته ښوونځي ته راشئ تر څو 14 درس ولولو. ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان.